السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم زه زاهد خان یم. نن تاسو ته په دې ویډیو کې د فیسبوک د آیډي جوړولو طریقه ښیم. په موبایل کې د فیسبوک د آیډي جوړول ډیر اسانه دی، لیکن زه نن تاسو ته په کمپیوټر کې د فیسبوک د آیډي جوړولو طریقه ښیم چې څنګه موږ کولی سو په خپل کمپیوټر کې فیسبوک آیډي جوړه کړو او فیسبوک استعمال کړو، همڅرنګه د فیسبوک میسنجر استعمالولی سو. نو که چیرې غواړئ چې تاسو په کمپیوټر کې د فیسبوک د آیډي جوړولو طریقه زده کړئ او په کمپیوټر کې د فیسبوک میسنجر استعمال زده کړئ، نو دا ویډیو زموږ سره تر پایه پورې وګورئ. د دې لپاره باید تاسې په خپل کمپیوټر کې چې هر براوزر لرئ په هغه براوزر کې فیسبوک سرچ کړئ. کله چې تاسې په انټرنیټ کې فیسبوک سرچ کړئ نو وروسته به بیا تاسې پر دې ځای باندې کلیک وکړئ. نو وروسته به تاسې ته دا صفحه خلاص شي. په دې صفحه کې تاسې لوړ دغه دوې سپینې خانې وینئ. په دې دوې خانو کې تاسې کولی شئ چې خپله زړه آیډي خلاصه کړئ. یعنې که چیرې تاسو مخکې یو د فیسبوک آیډي لرئ، لومړی دلته خپل نمبر ولیکئ، وروسته بیا خپل پاسورډ ولیکئ او وروسته دلته لاګین یې کړئ، نو ستاسې هغه پخوانی آیډي چې تاسې درلوده هغه به خلاص شي. او که چیرې غواړئ چې اوس نوې یو آیډي جوړه کړئ، نو لومړی دلته خپل نوم ولیکئ. مثلا دا دی زه زاهد لیکمه، وروسته بیا خپل تخلص ولیکئ، مثلا زه لیکمه خان، او لاندې به تاسې خپل نمبر لیکئ. د نمبر لیکلو په وخت کې باید تاسې په پام کې ولرئ چې تاسې که چیرې پر افغاني نمبر باندې د آیډي جوړوئ باید خپل د افغانستان کوډ او وروسته بیا نمبر ولیکئ، او که چیرې تاسې پر پاکستاني نمبر لیکئ باید د پاکستان کوډ او بیا پاکستاني نمبر ولیکئ. نو بیا به ستاسې نمبر صحیح وي. دا دی ما خپل نمبر ولیکئ، وروسته به دلته تاسې خپل پاسورډ ولیکئ او دلته به تاسې خپل د زیږون نیټه ورکئ. دلته ورځ انتخاب کړئ او وروسته بیا میاشت انتخاب کړئ او په دې خانه کې بیا کال، او دلته تاسې کولی شئ چې خپل جنسیت وټاکئ. په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې که چیرې د یو نارینه لپاره آیډي جوړوئ نو باید دلته نشان ولګوئ، او که چیرې د یو ښځینه لپاره آیډي جوړوئ بیا دلته نشان ولګوئ. نو زه اوس دلته نشان لګومه ځکه زه د یو خپل نامه باندې جوړومه. وروسته بیا دلته تاسې پر ساین اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې دا صفحه تاسو ته خلاص شي، په دې صفحه کې به تاسې چې کوم نمبر ورکړی دی پر هغه نمبر باندې تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ به په دې ځای کې لیکئ او وروسته بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ. او وروسته بیا دلته بیا پر اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دا دی تاسې وینئ چې ستاسې د فیسبوک آیډي جوړه سوله. اوس تاسې کولی شئ چې دلته په دې سپین ځای کې تاسې خپل ملګري سرچ کړئ، پیدا کړئ، هغه د ځان سره ملګري کړئ، او دلته بیا تاسې کولی شئ چې په میسنجر کې د خپلو ملګرو سره تماس ونیسئ، د هغو سره ویډیو کال یا آډیو کال یا عکسونه او ویډیوګانې شیر کړي یا دوی یې درته راواستوي. دا ټوله دلته تاسې کولی شئ. او دا خبره په یاد ولرئ چې د فیسبوک آیډي په کمپیوټر کې دا رنګه استعمالیږي څرنګه چې په موبایل کې استعمالیږي، لیکن فرق یې دا دی چې په موبایل کې د میسنجر جلا ځان ته یو اپلیکیشن وي، لیکن په کمپیوټر کې چې دی د فیسبوک میسنجر هغه په خپله د فیسبوک سره یو ځای دی. دا دی تاسې وینئ چې دا د فیسبوک میسنجر دی، دلته بیا تاسې خپل ملګرو سره تماس نیولی